هر څو کلالونه دي 2 روپۍ پې نه کېږي غرق ته خوارو زړونه دي 2 روپۍ پې نه کېږي واخله پکوړو والا رزق لای کڅوړه کا خخه کتابونه دي 2 روپۍ پې نه کېږي تا سره مرمۍ وې نو څومره ګرانې خرڅې شوې ما سره ګلونه دي 2 روپۍ پې نه کېږي یو جیب مې د واوا ډک بل د ډېر ښه ډېر ښه دی څومره ښه شعرونه دي په 2 روپۍ پې نه کېږي بسم الله الرحمن الرحیم د دغه غونډه چې چا را جوړه کړې مخکې خو به د هغه مننه وکړم ولې چې دا شاعران دومره تکړه نه وي چې دومره ډېر خلک راټول کړي او داسې پروګرام ورله وکړي غزل مومند او کاروان مومند صاحب ته د کتابونو په چاپ کولو باندې مبارکي وایم مشر نثار مومند صاحب ناست دی عباسین یوسفزی صاحب ناست دی چېرته چې عباسین ناست وي نو بیا زمونږ غوندې واړه خلک نه په کتابونو خبرې کولی شي او نه د چا په شعرونو خبرې کولی شي نو شعرونو باندې هم خبرې د چا نشم کولی په کتابونو هم خو ډېره مبارکي ورته وایم دغې پښتون ولس ته دې مبارک شي او الله دې وکړي چې په دغې کتابونو کې 2-3 ټکي داسې د کار یي چې موږ او تاسو ته زده کړه وکړو ډېره مننه یو څو شعرونه درته وایم چې نه تورې نه نیزې مه ډاله او زغرې راوباسه نه تورې نه نیزې مه ډاله او زغرې راوباسه پښتونه مه پردي جنګ له لښکرې راوباسه الله درله د سرو سپینو نه ډک وطن درکړی تکړه شه د دې غره نه ملغلرې راوباسه الله درله د سرو سپینو نه ډک وطن درکړی تکړه شه د دې غره نه ملغلرې راوباسه دنیا سپوږمۍ ته وخته وس لمر ته لاره ګوري ته کښېنه په خبرو کې خبرې راوباسه دنیا سپوږمۍ ته وخته وس لمر ته لاره ګوري ته کښېنه په خبرو کې خبرې راوباسه د ښاره چې درغلی وم بنګړي مې ودروړي د کلي نه راغلې ګورګورې راوباسه د ښاره چې درغلی وم بنګړي مې ودروړي د کلي نه راغلې ګورګورې راوباسه دغه څو نور شعرونه چې نه پکې ورځ بې خطرې ده او نه شپه لاليه څه درته وکړمه د وران وطن قیصه لاليه څنګه درته ووایم چې څومره یم خوشحاله پکې بس د خبرو نه مې واخله اندازه لاليه د دې ولس نه مې امید د انقلاب ختم دی سره د واړو تکبیرونو ترې وزه لاليه منیر شاکره تا د خپلې برخې کار وکړو خو ما په ټپه ویښ نه کړه تا په کلمه لاليه مننه منیر شاکره تا د خپلې برخې کار وکړو خو ما په ټپه ویښ نه کړه تا په کلمه لاليه ویلې منیره ستا قیسې ډېرې دي نیمه شپه ده زه درنه لاړم ستا هم په مخه ښه لاليه دغه زوړ نظم درته وایم چې پیغله پښتنه واوره غوږ کې د قیصه واوره خط چنغول ته څه لیکي خال پکې د زړه لیکي زه له خیره ښه یمه سم د مور او پلار دي وروڼه د خدای ښه ساته ښه مې تابعدار دي خویندې دي هوښیارې دي شکر دی په لارې دي هېڅ ارمانې مه کوه کلی زړې لارې دي غم زما بېغمه شه یمه دې په تمه شه هغسې مین اوسه یاره مطمئن اوسه غنې په دیوال ساتم ستا د عزت خیال ساتم سپین په سور نور دا تور ویښته کا د کلي کور غمونه مه کا زه در سره یم زړه ښه کا مسافري په نره وکه زه پښتنه یم په نامه دې ناسته یم او دغه یو نظم درته بل ویم بس بیا به عباسین صاحب اورو چې مین یو به کوم نو یا به ترنم کوم مین د مور په غېږه کې سر یخی دی لګیا دی په زړه کې په خندا دی او په ټوکو کې رښتیا دی ستا خوښه زما خوښه ده خو خپله درته وایم که داسې دې ونه پېژنده بله درته وایم ګودر د جینکو ډک وي خو دنګه پکې ګوره په کړه وړه شهزادګۍ په خوی ملنګه پکې ګوره جامې به یې د انځولو د جامو نه قیمتي وي پوره په پوره 12 پی د یو مړوند بنګړي وي دا توره شپه باڼه به یې د ورځې غوندې ښکاري د سترګو په دې تور کې به یې وریځې غوندې ښکاري
پرېښودی به یې سترګو له کږې وږې لکۍ وي شین خال به یې ایښودی خاص د وریځو په بلۍ وي په شونډو به یې خپله قدرتي سرخي ښکارېږي له ډېرې نازکتیا یې اننګي سرخي ښکارېږي که لاس دې ورله ورکړو نو لاسونه یې اوبه دي ویښته کوي چرې ښکاري نو نري غونده کې سره دي د ځمکې په سر ګرځي خو ژورې دي خدای بو خبرې کوي کولې نو سندرې دي خدای بو تندی یې داسې روڼ دی چې انسان پکې ښکارېږي سپین مخې آینه د ټول جهان پکې ښکارېږي که دنګې دي خو داسې د چینار برابر نه دي دا نورې جنکۍ یې د پیزار برابر نه دي پتلو کې یې منګي ساره نو دوه به یې په سر وي درنه باچاخانۍ سره لوپټه به یې په سر وي بس ما د دې او دا زما په نوم که او راځه که خوښه دې شوه کور یې رامعلوم که او راځه زما او ستا نه نشي خو چا نورو ته به وایم سپوږمۍ به پې جرګه کړم او ستورو ته به وایم رباب په پسې وټنګوم ریبار به پسې ګورم مالداره دي نو څوک نه څوک مالدار به پسې ګورم څوک یار به پسې ګورم خو سلار به پسې ګورم که نه کېده نو داسې بې واده ښه یمه مورې خوبونه دي او وینم به یې وده ښه یمه مورې زما نه نشي نورې نه شونډې سرې نه سترګې تورې بیا که زما زړګي ته ګورې ما له واده مه کوه مورې ښځې د میندو نه زامن جدا کوي ډېره مننه